د کابل ښار 5مې ناحیې اړوند د شېرولي وردګ 40 متره سړک غاړې ویالې له څو کلونو راهیسې ډکې دي چې ګڼ خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د دې سیمې اوسیدونکي وایي کډوالو د سړک غاړې خاورې خښتې او خځلې اچولي دي چې د کار یې له یوې خوا پوخ سړک زیانمن کړی او له بلې خوا یې ویالې بندې کړي دي چې د اوبو مخه یې ډب کړې ده. د ځایي اوسیدونکو په وینا د چارې چاپیریال ککړ کړی دی او خلکو ته یې د تګ او راتګ په وخت کې ګڼې ستونزې جوړې کړې دي. خب این مشکل امروز نیست، مشکل است سالهای سال است که تکرار میشه اینجا و قسمت‌های پیش که هست اونجا گلول است، زیرزمینی گلول است، اونمو بند میشه و نه مردم توجه داره و نه دولت. روزهای بارانی که است زیاد آب بند میشه، مردم پیاده‌رو هم اذیت است، دکاندار هم اذیت است. چرا به خاطر که آفر انداخته قبلا آب میرفت داخل ازی چی میرفتن همه مهاجرین علمان کسته اونا به خاطر که آب بود نره خاک انداختن چی آب در وقتا اگر شما بین که باران باشه این که هیچ گذاشته اینا موتر رفتن نه آدم رفته میتونه. خو کډوال وایي چې د واورې او بارانونو په وخت کې د دوی کورونو ته اوبه ورځي. دوی زیاتوي مخکې هم د همدې سړک نه د دوی کورونو ته اوبه ورغلي دي چې له امله یې د کورنۍ غړي تر دیوالونو لاندې شوي دي. نو د همدې لپاره یې د سړک په غاړه خاورې اچولي دي چې کورونو ته یې اوبه ورنشي. دلته اوبه د اخوا هم سړک جګ دی، د دې خوا هم جګ دی، دلته اوبه ډنډېږي. دا اوبه چې ډنډ شي زموږ پر کورو باندې راوړي اوبه. دا کورونه چې پکې ماشومان مو در دیوالو لاندې سوي دي، موږ مجبور یو چې سړک بند کړو، خاوره اچوو. که دا سړک پاک سي موږ خاوره ولې اچوو؟ دا دغه دې جوړ کړي، لښتۍ دې راته جوړ کړي، اوبه دې وباسي، ولې خاوره اچوو؟ له دې مخکې هم د همدې سیمې خلکو شکایت کړی و چې ښاروالي د دغه سړک غم نه خوري چې د دوی د بې پروایۍ له امله خاورې او کثافات پر سړک انبار شوي او دوی ته یې ستونزې جوړې کړي دي. ومو غوښتل چې په دې اړه د کابل ښاروالۍ د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو دوی په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه وکړه.